د ته پوښتنه کړې ده چې د عرفې د روزه د سعودي عرب سره نیول پکار دي کنه د پاکستان سره نیول پکار دي موږ په دې مسله پوي کوي دا مسله اختلافي مسله د مخکې نه روانه د وسند علماء منځ کې اختلافي ده او د اختلافي مسله کې د سې چې گنجائش وي که څوک په یو جانب باندې عمل کوي ان شاء الله به ثواب ورکړي که ټول ثواب په نیت باندې کوي او که څوک په بل جانب باندې عمل کوي نو هم کولی شي به در چې خپل یو رائے ده او سړی به د داسې مسلو کې د بل د رائے او د بل د نظریه د غي به احترام او قدر کوي او داسې تشدد نه بکار سړی نه لري موږ ته بده کې خپل غوړه د معلومیږي چې د سعودي عرب سره د روزنی ول هغه پکار دي وجه دار چې اصل کې د یوم نسبت عرفه ته شوی دی کنه او د دې نسبت سره معنا شته مناسبت خو یې اس خو نسبت کی لکه څنګه چې عام د ورځې په پاکستان کې مناوي کنه نو داغه سره مناسبت وي یو ورځ چې کوم دی هغه نسبت او تکید دغه مناسبت وي د قرنګ د یوم نسبت چې عرفه ته شوی دی کنه په ټولو حدیث کې د یوم العرفه راغلی کنه د دې نسبت څه معنا ده هغه دار چې دلته وقوف علی عرفات کی نو ځکه داخله د عرفه ورجنی سي ورنه کده میدان وجبه چې نفس میدان ته نسبت وکنه نو عرفه میدان خو نه موجود دی د عرفه میدان به د اختر نه روسته موجودي لیکن هغه ته د عام ورځو نسبت نه کی بلکې د خلک چون کې په عرفات باندې وقوف کوي ځکه ته یوم العرفه ویل کې د ریشن لہذا نیول لاغي سره پکار دي او دا فتوا د مدینه یو مشهور عالم دکتور سلیمان الرحیلی حفظه الله غم دا فتوا ورکړی دا کبیا دا ورځ د چا اتمرات لا جو هغه پاته و باندې نیول شي کړه چا نه همرات له جنه نیول شي کله چا لسمرات له د عرفه ورځ چا لسمرات له د عرفه ورځ یو ملک اختر مخ کراته بس باغ نشته دی کنه دا اوس فرض او لازم هونه د بس هغه دین نه سي او کڅو کوئی چیرې دا ولې نه چې بس هغه لپاره اسباب فراهم نه دي چې اسباب ول فراهم نه دي بس نه دي سي لہذا موږ ته بهتره دا معلومیږي چې د عرفي روزه د په ورځ نیول پکار دي چې کله خلک وقوف علی عرفات کوي